د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لخوا تازه فرمان نجونې تر امرساني په کانکور کې د ګډون اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کانکور په سږنۍ ازموینه کې یو ځل بیا نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دغه وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس سلیمان شریفي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل تر څو چې د نجونو د زده کړو موضوع تر امرساني معطل وي، کانکور به یې هم معطل وي. سره له دې چې نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې وړاندې نن سهار د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې پر خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د لوړو زده کړو وزارت له لوري په کانکور ازموینه کې یوازې د نارینه محصلانو د جذب مکتوب ورکړی. د دغې ادارې لیکلي د سږکال کانکور ازموینې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت له لوري یوازې د نارینه محصلانو د جذب مکتوب راغلی دی، په لحاظ دا کار د عالي تحصیلاتو دی چې له چا څخه ازموینه اخلي او یا یې نه اخلي. د ازموینې ملي ادارې په دې برخه کې کوم مسؤلیت په غاړه نه لري. د سرچینې په خبره د ازموینې ملي اداره د هیواد په کچه د سترو او کوچنیو ډلهییزو ازموینو مسؤلیت پر غاړه لري. د ازموینې ملي ادارې دا هم لیکلي چې دوی د اړوندو ادارو لخوا د استول شویو مکتوبونو له مخې د ازموینې پروسې مخته وړي. یو شمېر هغه نجونې چې سږکال د کانکور ازموینې لپاره شیبې شمېرلې د طالبانو د حکومت دغې پرېکړې ناهیلې کړي دي. د دوی له ډلې د کابل ښار اوسیدونکي مریم وایي په ډېرو سختو حالاتو کې یې لیسه ولوستله او په ډېرې لیوالتیا د کانکور ازموینې په تمه وه. نوموړي چې د طالبانو وروستۍ پرېکړې سخته خفه کړې ازادۍ راډیو ته وویل ما 12 کاله مکتب د دې لپاره وویل چې یوه ورځ د کانکور امتحان ورکړم، د خپلې خوښې رشتې ته به کامیابېږم، پوهنتون به وایم، خلکو ته به خدمت کوم. خو نن مې چې د طالبانو دا تصمیم واورېدو چې ښځینه نشي کولی په کانکور کې ګډون وکړي، ناهیلې شوم او خپلې ټولې هیلې مې له لاسه ورکړې. د پروان ولایت اوسیدونکي حسنا صافۍ بیا وایي د طالبانو دغه پرېکړه کولی شي د هغه نجونو په روح او روان منفي اغېز وکړي چې د پوهنتون ویل یې په ژوند لوی ارمان وو. اغلې صافۍ وایي طالبانو په کانکور ازموینه کې د نجونو د ګډون مخه ونیوله. زه د یوې افغان نجلۍ په صفت چې مکتب مې ووایو ډېر امیدونه مې خپل ژوند ته درلودو، ما په ډېرو ستونزو کې ښوونځی خلاص کړ، خپل راتلونکي ته هیله وم، خو د دې پرېکړې سره مې هیلې خاورې شوې. د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې ټاکل شوې د کانکور ازموینه د روانې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې په ټول افغانستان کې واخیستل شي. د دغې ادارې لپاره د طالبان چارواکو نږدې یوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې د 1402 لمریز کال د کانکور ازموینې د روان کال د سرطان په 29 او 30 نیټه اخیستل کیږي.